د برېښنا انرژۍ 15 کلن پراختیايي پلان منظور شو. د برېښنا انرژۍ 15 کلن پراختیايي پلان چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون له لوري تایید شوی و، د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب له لوري منظور شو. په دې پلان کې له کورنیو سرچینو لکه اوبو، لمر، باد او ډبرو سکرو څخه د برېښنا تولید 25 پروژې، د برېښنا لیږد مسې غځولو 14 نیمګړې او 23 پلان شوې پروژې، د سبسټیشنونو جوړولو 21 نیمګړې او 21 پلان شوې پروژې او د برېښنا توزیع 34 پلان شوې پروژې په پام کې نیول شوې دي. د دغو پروژو د چارو په بشپړېدو سره به د انرژۍ په سکتور کې د پام وړ پراختیا او پرمختګ رامنځته او پر وارداتي برېښنا به اتکا راکمه شي. د دغه پلان تطبیق په د هېواد په اقتصادي بیا رغونه او د مالي خپلواکۍ په پیاوړتیا کې د انرژۍ سکتور رول لا مؤثر کړي، څو د ځان بسیاینې او د انرژۍ د خوندیتوب پر بنسټ ټاکل شوي اهداف ترلاسه شي.